بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د سی پلس پلس ویډیو ته او په دې ویډیو کې به موږ تاسو د فرند کلاس په یو پریکټیکل لایف اگزامپل باندې به کار کوو خو دا اگزامپل به لږ غونډه کې مغلق وي ملګرو چې زړه ورته تنګ نه کوي دلته ما سره په سلایډز کې هم د دې کوډ ما الریډي ورکړی دی نو دغه سلایډ تاسو زموږ د فیسبوک ګروپ نه د کمپیوټر ساينس پوهنځي په نوم باندې تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ ملګرو اکثره شاګردان ماته میسج کوي چې سلایډونه د کوم ځای نه کوو نو دا زما د کمپیوټر ساينس پوهنځي ګروپ دی دلته که تاسو لاړ شئ دا را پیدا کړئ اول به دا تاسو جوین کړئ دا ګروپ او هغې نه پس به تاسو راشئ فایل ته ګورئ دا بار بار زه په ویډیوز کې وایم خو بیا هم زه ډېر زیات میسجونه اخلم چې سلایډز مونږ کوم ځای نه واخلو دلته تاسو راشئ ملګرو فایلز ته او فایل ته ګورئ دا بګنر ټو اډوانس جاوا ده او همداسې بګنر ټو اډوانس دلته تاسو ګورئ سی پلس پلس سی اوپس ټو اډوانس دا هم د ملګرو تاسو کولی شئ دې باندې کلیک کړئ او دلته ډاونلوډ باندې خیر دا زوړ دی زه به راشم دیز ته به یو نوی اپډیټډ سلایډز به همدغه ویډیو کې زه اپلوډ کړم نو تاسو کولی شئ دې ځای نه دا ځان ته ډاونلوډ کړئ ګورئ زه به په دې به کلیک کړم او دلته به زه دغه سلایډز ور واچوم دا کوم چې نوي اپډیټډ سلایډز دي تاسو یې کولی شئ د دې نه دا ډاونلوډ کړئ نو دلته کې ما سره دا اوپن مې کړ او دلته به زه نوم ورکړم ورته وایم چې سی پلس پلس updated صحیح ده کنه نو دا updated slides نو دا به اوس already په تاسو په فیسبوک صفحو باندې هم راشي چې دا شیر شوی دي نو تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ save updated slides دی download here زه به ورسره ولیکم download here نو دا مې پوسټ کړ تاسو کولی شئ چې دا اوس ځان ته ډاونلوډ کړئ نو دلته تاسو وګورئ ملګرو سی اوپس ټو اډوانس دلته به تاسو راشئ کلیک به کوئ او د ډاونلوډ باندې به کلیک کوئ نو دغه سلایډ به تاسو سره ډاونلوډ شي صحیح دی او دې سره سره زموږ د ظریف بهادري پیج دی ملګرو دا پیج دی فیسبوک نه دی مطلب د فیسبوک پاڼه ده ورقه دا حتما لایک کړئ دا پیج ځکه زموږ ټول چې څومره نیو ویډیوز دي د هغوی پوسټ په دې پیج باندې کیږي صحیح دی او دا خو زموږ د یوټیوب چینل دی دا حتما ځان سره سبسکرایب کړئ ملګرو نو راځو خپل کوډ ته دلته که تاسو وګورئ ملګرو ما سره ډومین یو کلاس دی دا هغه ریل لایف کې چې څنګه استعمالیږي فرند کلاس د هغې په باره کې دی نو دلته تاسو وګورئ ملګرو ډومین کلاس دی بیا هغې نه پس ما سره یوزر کلاس دی بیا ما سره مین میتد دی نو زه راځم دلته کې د دغه فنکشن یا د دغه کوډ تشریح کول دومره ګټه نه لري زه په دې باندې پریکټیکل دلته کار وکړم بیا هم ما سره دلته یو پرایویټ پراپرټي ده د سټرینګ جیمیل په نوم باندې بیا هغې کې یو کلاس دی بیا کلاس کې ما سره درې نورې پراپرټیانې دي نو دلته به څنګه دغه جیمیل استعمالوي په دغه فرند کلاس کې نو راځو ډیف ته او ډیف کې به زه ولیکم چې هاش انکلود یو سټریم به یې کوم دلته آیو سټریم او دیز ته به زه راشم څه به وکړم ومخلم چې یوزینګ نیم سپیس اس ټي ډي مې واخیسته او بیا مین فنکشن واخیسته نو دا ما سره هغه کوم چې جنرال ساینټکس دی د سی پلس پلس هغه ما تیار کړم اوس ملګرو دلته ما سره یو کلاس دی د ډومین په نوم باندې صحیح ده که نه نو دا کلاس دی دې کې صرف ما سره یو پرایویټ پراپرټي ده پرایویټ پراپرټي لکه څنګه چې په زړه ویډیو کې ما ورته ویلې چې دا به یوازې په یوازې ډومین کلاس به استعمالولی شي بل کلاس یې نشي استعمالولی ځکه دغه پراپرټي چې ده دا ما سره ډومین ده پرایویټ ده سوري دا سټرینګ ده زه به ورته واخلم چې جیمیل از اکوال ټو زه به دلته ورته ورکړم چې gmail.com صحیح ده که نه .com مې ورکړه نو دا چې دی دا دی یو سټرینګ پراپرټي ده gmail.com صحیح ده او همدغسې دې کې بیا ما سره څه شی ده یا پبلیک ده او یا هم پرایویټ پراپرټي ده چې په هغې کې زه منشن کوم چې د دغه کلاس به یو فرند کلاس وي دغه ډومین کلاس یو کلاس ته چې فرند دی مثلا زه به ورته وایم چې فرند هلته به زه ورته وایم چې کلاس یوزر صحیح ده که نه نه یوزر نو زه ورته وایم چې صرف یوازې په یوازې یوزر په نوم باندې به یو کلاس وي صرف هغې ته به اجازت ورکوي چې ته دغه سټرینګ یعنې دغه جیمیل پراپرټي چې دا استعمالوه نورې هېڅ کوم کلاس نشي استعمالولی ملګرو زه به دلته راشم دې دغه فرند کلاس به جوړ کړم زه به دلته ورته وایم چې کلاس هلته به زه ورته وایم چې یوزر که چیرې مثلا زه د دې سپیل غلط کړم یا مثلا ما واخیست یوزر مې ورکړی که نه او یا به زه فار ایگزامپل ا ورته ورکړم یا باکس یا وټ ایور یا ټیسټ نو بیا دا به دې فرند کلاس نه وي نو یوازې په یوازې به یوزر د دې فرند کلاس صحیح ده دا اخله یوزر هغې نه پس زه وایم چې دغه ته دغه یوزر کلاس کې چې دی بیا درې پرایویټ پراپرټیز دي نو زه به ورته وایم چې پرایویټ صحیح دی او دلته به ورته وایم چې سټرینګ زه به ورته وایم چې یوزر نیم راکړه ماته یوزر نیم راکړه صحیح دی هغې نه پس بیا سټرینګ دی پاسورډ صحیح دی که نه او هغې نه پس سټرینګ دی ما سره ایمیل نو ایمیل دی صحیح دی ایمیل صحیح شو نو دلته که تاسو وګورئ دا دې درې پراپرټیانې شوې
private نو دینه مطلب دا دی چې یوزر ته وایي چې ته یوزر نیم راکا پاسورډ راکا ایمیل به دغه خپل جنریټ کوي چې یوزر نیم ورکه او ماغه یوزر نیم نه ورته ایمیل جنریټ کوي او د دې ایمیل جنریشن مکم ځین کی دا پراپرټي براخلی سره یعنی جیمیل به ورته جنریټ کوي څنګه دلته ګورئ اوس زه ورته راشم ورته چې پبلک ماته یو فنکشن جوړ کړه سره کوم پبلک پورشن کې به زه ورته وایم چې void څوکا set user سره کنه set user یا او set user به کوم ځای دلته کې به set user ته اخلم قوسواس او قوسبان نو دغه فنکشن ته به زه وایم چې ته څه کار کوه ته ماته د ډومین یو object راته اخلا صحیح ده کنه obj یعنی د ډومین کلاس یو object اخلا صحیح ده او هغه نه پس څه کار کوي یو string واخلا یوزر نیم صحیح ده کنه او هغه نه پس string راته واخلا پاسورډ نو موږ دا خو هغه شاید چې دا الریډي ما په سلهاو زړو ویډیوز کار کړی دی چې دلته ما څوکړه درې ویریبل می پاس کړ دغه فنکشن دا کلیر ده او هغه نه پس په زړه تراشه موږ د دغه فنکشن چې کوم لوکل ویریبل د یوزر نیم دغه سیم ده دغه sorry دغه set user function چې کوم local variable یعنی passing arguments دي دا same as the class variable دي نو په داسې حالت کې به موږ تاسو شی استعمالو this به استعمالو سره کنه او this دلته په ځو ته چې this user name چې ده زه دا واخلم د خپل راځي دا ګوره user name دلته په تاسو واخلئ this user name is equal to user name یعنی دلته کې ما څه واچو user name دا واچو دا شو صحیح ده او دا چې د مسره دا یو دا ما الریډي مکمل تشریح کړی او دا زه ورته چې this هغه نه پس به څه ورته ما چې پاسورډ چې مساوي کړي چې سره پاسورډ سره نو دلته مې هم ورته دا ور پاس کړه پاسورډ او هغه نه پس ما سره ایمیل ده ایمیل به څه کار کوي موږ زه ورته چې ایمیل ماته مساوي کا ایمیل ماته مساوي کا یوزر نیم چې دا کوم یوزر نیم راغی صحیح کنه نو یوزر نیم یا دا یوزر نیم ضرور نه ده یا دا یوزر نیم مشکل نه دی چې هر یو صحیح دی نو زه ورته وایم چې یوزر نیم پلس کما د څه شی object dot څه شی gmail صحیح دی کنه object dot gmail دا ته واخلم دغه gmail variable چې دی په کوم څه کې پروت دی په object کې پروت دی او object د چا object دی د domain object دی domain ما سره یو class دی چونته دی دا هم private دی خو دا class چې دی دی friend دی کلیر دی ملګرو په دې شکل باندې وشو اوس نو دا زموږ سره د دې چې کوم بلډینګ دی هغه وشو هغې نه پس به زه راشم دلته به ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه یو کس دی هغه غواړي یوازې ایمیل خپل لاسته راوړي نو زه به ورته وایم چې string ماته واخله string get email صحیح دی که نه get email ماته ایمیل راکړه نو دا ګورئ دلته به زه راشم ورته وایم چې ریټرن کړه ماته ایمیل صحیح دی نو ایمیل به تا ته ریټرن کوي او همدغسې که چېرته وایي چې string که ماته بل وایي چې ماته پاسورډ راکړه نو پاسورډ به هم اخیستلی شي string get password صحیح دی که نه پاسورډ نو پاسورډ به تا ته درکوي ریټرن که ماته ریټرن که پاسورډ نو ښه ورته وګورئ چې دلته کې نه باید تاسو کنفیوز شئ دا ډېر سمپل پروګرام دی خو لږ مونږ ته کې ایچا خبره پروفیشنل طریقه باندې ما تاسو دغه ډیزاین کړ دلته به تاسو راشئ ورته ووایئ چې string ما داسې شی واخله get username تاسو کولی شئ چې یوزر نیم هم راواخلئ نو زه به دلته ورته وایم چې ریټرن که ماته یوزر نیم صحیح دی که نه یوزر نیم ماته ریټرن کوي نو ملګرو دا تر دې حده پورې اوس نو موږ ته څه شی پکار دی اوس نو موږ ته فقط پکار دی چې دغه کلاس موږ تاسو object جوړ کړو او دین استفاده وکړو نو ملګرو په ریل لایف کې ټول همدغه تکنیک استعمالیږي نو کولی دې کې دونه ډېر کوډ نشته دی یوازې تا ته یوزر نیم پاسورډ درنه اخلي بیا هغې نه پس تا ته به یوزر نیم بیرته درکوي پاسورډ هم درکوي او هغې سره سره به تاسو ته جیمیل یعنې د هغې آی ډي به هم تاسو ته کریټ کوي که تاسو خیال شوي زیاتره چې څومره د هغه وګورئ ډومین نیمز چې دي که نه مثلا دا ویب سایټ یې وګورئ که چېرته مثلا تاسو ویب سایټ جوړ کړئ بیا هغې کې مثلا تاسو ډومین نیم واخلئ بیا هغه تاسو ته ایمیلونه کریټ کوي نو د هغې ټول دغه تکنیک دی صحیح دی نو راځو دلته لاندې دلته به زه ورته وایم چې ته ما ته څه کار وکړه ما ته اول جوړ کړه څه شی اول ما ته جوړ کړه دې ځای کې به زه راشم ورته وایم چې یوزر اول به زه ورته وایم چې ته ما ته ډومین جوړ کړه صحیح دی ډومین صحیح دی ډومین او دلته به زه واخلم ورته به وایم چې ډومین مې واخیسته او هغې نه پس مې یوزر مې واخیسته یوزر
نو دا دوه objects ما سره جوړ شو صحیح دی نو دلته تاسو اوس کولی شئ چې راشئ دلته ورته چې user dot come on user dot set user نو ګورئ دلته کې set user کې تاسو څه وایي چې ماته د اول د domain object راکا domain object دغه object دی چې ما جوړ کړی دا مې ور پاس کړ هغې نه پس به څه کار کوم کامه نو دلته به ماته وایي چې ته ماته string user name راکا نو string user name تاسو کولی شئ چې څه وکړئ اوس ملګرو دې ځای کې راشئ ورته څه ورته وایئ چې ته اوس ماته دې ځای کې به زه راشم ورته ووایم چې for example string username صحیح دی که نه هغې نه پس به زه راشم cout که ماته څه شی وکړه enter username صحیح دی که نه username درنه واخیسته او دلته به زه endل یا به زه ورته دا واخلم صحیح دی او هغې نه پس به semicolon او دلته به زه ورته وایم چې cn که ماته څه شی un یعنې username به راشي هغې نه پس به زه راشم لاندې ورته وایم چې cout که ماته څه شی enter password داسې یو میسج به راشي او هغې نه پس به دا وایي چې cn که ماته pass صحیح دی او pass چې دی دلته به زه راشم ورته وایم چې string pass ما سره یو string variable دی نو دا دواړه چې راغی یوزر نیم هم راغی د انپوټ نه پاسورډ هم راغی دلته به زه راشم ورته پاس کړم un یعنې یوزر نیم او هغې نه پس به پاسورډ یعنې صحیح دی او دلته به زه دا څه کار وکړم ملګرو دا به بند کړم صحیح دی نو دا په دې حالت باندې او هغې نه پس چې کله ما ورته دا ډیټا ورکړه او هغې نه پس به زه غواړم چې دلته اوس ما نه پوښتنه وکړي که نه نو دلته به ما نه پوښتنه کوي چې ته یوزر نیم غواړې که پاسورډ غواړې زه ورته وایم چې ما ته اول ایمیل راکړه صحیح دی get email دا ګورئ get email زه غواړم چې استعمال کړم یا زه اول پروګرام خپل رن کوم ګورم چې څه مشکل خو نشته ده پکې نو پروګرام ما رن کړ دلته به زه دا کلوز کړم یو ځلې رن به کړم نو ګورئ انټر یوزر نیم فار ایگزامپل ما ورکړه خپل نیم ځلې انټر مې کړ او انټر پاسورډ 1 2 3 abc مې ورکړه انټر نو پروګرام زما اند شو خو زه غواړم چې کله دغه دواړه ما ورکړه اوس زه وګورم چې زما ایمیل څه دی زما پاسورډ څه دی ټول باید ما ته راکړي صحیح دی نو دلته به زه راشم ورته ووایم چې ته ما ته اول څه وکړه cout که ما ته یو میسج راکړه your email صحیح دی که نه double dot او دلته کې به راشي چې ورته واخلئ get اول به ورته وایم چې user dot get email صحیح دی دا میتھډ ما کاو دا کوم میتھډ چې ما جوړ کړی get email صحیح دی دا مې واخیسته هغې نه پس cout که ما ته زه به ورته وایم چې your user name صحیح دی double dot نو دلته ګوره چې دلته به زه ورته وایم چې user dot get username صحیح دی دا په دې شکل اوس ګورئ مې که زه دا رن کوم ظریف بهادري مې واخیسته انټر پاسورډ مې واخیسته 1 2 3 4 5 abc انټر مې کړه دا تاسو ګورئ ملګرو your email is دا ګورئ اتوماتیک ماته جنریشن وشو صحیح دی نو your email is zarifbahadri@gmail.com صحیح دی دلته کې به تاسو راشئ دلته به ورته اډ کېدی چې دا به صحیح شي اوس دا ګورئ اډ به تاسو کړی په دې سټرینګ کې او اوس راشئ دې ځای کې به زه ورته وایم چې ته ماته چې کله دا وشو هغې نه پس بیا انډل کوم اوس رن کوم دوباره نو دا تاسو وګورئ انټر یوزر نیم فار ایگزامپل ما واخیسته مریم صحیح دی که نه او پاسورډ به زه واخلم سپوز 4888 انټر مې کړه نو دا تاسو وګورئ your email is mariam@gmail.com او همداسې your password is your username is this one که ته غواړې چې پاسورډ هم واخلې هغه هم کولی شې چې بیا راشي دلته ورته وایې چې یاره ماته اوس دې ځای نه لاندې انټر صحیح ده که نه انډل او هغې نه پس به زه راشم دلته لاندې cout که ماته your password is صحیح ده که نه your password double dot او دلته به زه راشم چې ورته وایم چې user dot get password دا ګورئ دا اوس ټول هغه فنکشن دي موږ استعمالوو د هغه ډیټا راخیستلو دپاره د کلاسونو نه نو تاسو وګورئ ملګرو دا رن کړم فار ایگزامپل ما واخیسته ورته ظریف بهادري انټر مې کړه پاسورډ مې واخیسته خان 1 2 3 انټر مې کړه دا تاسو وګورئ ملګرو څومره ښایسته ټوله ډیټا درته درکوي چې ظریف بهادري او همداسې په دې شکل باندې نو دا ملګرو موږ سره یو ریل لایف اگزامپل د فرند کلاس
چې تاسو فرند کلاس څنګه استعمالوئ یعنې څنګه تاسو خپل پرایویټ ډیټا یو بل کلاس ته الاو کوئ چې هغه استعمال کړي. مګر دا کوډ کې که زه راشم په دې باندې زه کولی شم چې نور هم دا کوډ لنتي کړمه یعنې نور هم ایکسپینډ کړم په دې کې نور اډیشن وکړمه یعنې نور شیان هم ور اضافه کړمه چې مثلا یو کس دی هغه یوزر نیم ظریف بهادري غواړي صحیح ده که نه مثلا دلته کې ما واخیسته ظریف بهادري دا مې واخیسته انټر نو که دلته تاسو وګورئ ملګرو دلته ماته څه وایي چې your password your email is ظریف بي رانه که ماته صحیح ده ځکه دلته که چیرې سپیس راشي بیا دا پرابلمس جوړوي نو فی الحال به تاسو څه کار کوئ without space به تاسو انټري کوئ صحیح ده که تاسو غواړئ چې without که تاسو غواړئ چې سپیس سره وي نو بیا به تاسو څه کار کوئ اول به یوزر نیم اخلئ بیا به فرست نیم سیکنډ نیم اخلئ چې فرست نیم او سیکنډ نیم واخیست دریم به تاسو بیا یوزر نیم واخلئ یوزر نیم بیا تاسو سپیس نه الاو کوئ نو تاسو هغه فرست نیم سیکنډ نیم چې واخیسته هغه به د هغې فرست نیم سیکنډ نیم پاتې شي خو هغه یوزر نیم دی هغه به راواخلئ تاسو به یې کنیکټ کړئ د جیمیل سره نو پروګرام اوږدېږي مګر تر دې حده پورې هم چې تاسو پریکټس په دې باندې وکړئ بیا ډے بای ډے یعنې څومره وخت تېرېږي تاسو به دغه مشکل بیا حل کېږي یعنې تاسو به ذهن پروګرامینګ سره نور هم ایکسپیرینس یا تجربه پیدا کوي بیا دغه مشکلات تاسو په خپله هم حلولی شئ نو نه غواړم چې د ویډیو سایز زیات شي که بیا هم تاسو په دې کې مشکل لرئ نو حتما د دغه ویډیو په کامنټ سیکشن کې موږ سره خپل مشکل شریک کړئ انشاءالله زموږ به کوشش هم دی چې تاسو مشکلات تاسو ته حل کړو نو موږ دا موږ سره فرند کلاس پر روانه ویډیو کې موږ تاسو په فرند فنکشن باندې کار کوو چې دا هم د فرند کلاس باندې یو ټیکنیک دی په پروګرامینګ کې په دې باندې روانه ویډیو کې خبره کوم نو موږ خپل خیال ساتئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان